بسم الله الرحمن الرحیم. زیات ملګرو دا غوښتنه کړې ده چې د موبایل د ویډیوګانو، عکسونو او زنګونو لپاره په موبایل کې چې پټ کړو تر ټولو ښه اپلیکیشن کوم یو دی. نو تر ټولو ښه اپلیکیشن د هر چا په موبایل کې له اول څخه نصب دی. نو هیڅ اپلیکیشن ته اړتیا نشته، ځکه چې زیاتره اپلیکیشنونه چې تاسو یې د پلی سټور څخه رااخلئ هغه ډېر په اسانۍ سره کېږي او په اسانۍ سره خلاصېدلی شي. نو موبایل کمپني د خپله یو داسې اپلیکیشن هیڅ ته ضرورت نه لري، یو داسې سیستم یې جوړ کړی دی چې هیڅ بغیر له تاسو څخه بل هیڅوک نشي خلاصولی. نو خپل فایل منیجر ته به راشئ، یعنې فایل ته به راشئ. مثلا زه زما فایل منیجر ته راځم، دا خلاصوم. تاسو چې کله فایل منیجر خلاص کړئ تاسو وګورئ عکسونه دي، ویډیوګانې، زنګونه، ډاکومنټ، هر څه دلته موجود دي. ستاسو موبایل کې دلته د کونج کې وګورئ سیف یې چې لیکلی دی دا تاسو کتلی شئ. سیف یعنې محفوظ ساتلو ته وایي. په دې باندې به کلیک وکړئ نو دا دلته تاسو نه یو کوډ غواړي. مثلا ما کوډ ورکړی دی، دلته ما کوډ ورکړی دی. زه یې اوس ځکه نشم خلاصولی ځکه چې ما بعضې شخصي شیان پکې اچولي دي، نو زه یې ستاسو لپاره اوس نشم خلاصولی. خلاص به یې کړم، تاسو یې وګورئ. زه وریفای کوم، خلاص مې کړ، وریفاید شو، د فینګر په واسطه مې خلاص کړ. پس وګورئ ایمیجز دي، یعنې عکسونه دي، آډیوز دي، ویډیوز دي، فایل دي. دا طریقه ده. نو کله چې تاسو وغواړئ چې کوم فایل دغه سیټینګ ته ورپورته کړئ نو ایډ باندې به کلیک وکړئ. تاسو کوم یو شی پورته کوئ، مثلا ایمیج به پیدا کړئ. عکسونو کې به وګورئ چې هر یو عکس مو خوښ وي عکس به انتخاب کړئ. مثلا زه دلته یو عکس دا عکس مې انتخاب کړم، چې دا عکس انتخاب کړ، سلیکټ به یې کړئ. نو سلیکټ ما ورکړ، زه سلیکټ لرې کوم، یو عکس سلیکټ کوم، نو ایډ باندې کلیک کوم، دا عکس ایډ شو. دلته وګورئ اول 9 عکسونه وو، اوس 10 عکسونه پوره شول. دغه سیټینګ دی، دلته تاسو کوډ بدلولی شئ ډېر په اسانۍ سره. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که تاسو غواړئ دې ته او دې ته ورته نورې ښایسته ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو ضرور زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو ښایسته ویډیوګانې ترلاسه کړئ. اوس مو په خدای سپارم.